قدرمنو چې سړی گنجي شي نو مونږ وایو دا بوډا شو، خو داسې نه ده. زموږ خوراکونه او د ژوند انداز دونه بدل شوی دی چې سړی په ډکه ځوانۍ کې گنجي شي. گنجي شروع وي دی بس یاره رشته چا نه راکوله یوسف جان صاحب. اوس په دې خلک وختم چیک کوي. میوزک مرګري یاران دوستان غب شپ کوي ولکه گنجي ته आवाज کوي. نو دا ډاکټران متا ته سٹارټ کی وای چې ستا ټرانسپلانټ کې دی شو کني شي دا سی بني چې بس ورسا. زنانه راځي عام جی زنانه راځي او هغې دپاره فل زنانه فیمیل سټاف موجود دی. کیل وای چې دا واحد اپریشن نه چې دی کې خوراک هم کوو او فلم هم پکې کوو. ورسه پکې کتی شي. more than 20,000 clients موږ کړي دي. پای کې تاسو وینئ چې دې ځکه سانه سلیبریټیز دلته کې راغلي، پای کې سنگرز دي، ایکټرز دي او ډېر فیمس خلک دي چې هغې راغلي خپل سرجریز کړي او هغې دې ځنه ډېر سیټسفاید دي. موږ یو فکس ریټ یې 1,05,000 موږ چارج کوو د هیر ټرانسپلانټ لپاره. یقینا چې هیر پلس انټرنیشنل د خلکو اعتبار ګټلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو الله پاک مصور دی او په دې کائنات کې د ټول نه بهترین تخلیق انسان دی. د انسان لاسونه، خپې، مخ، مسکا د دې نعم البدل نشته. قدرمنو په دغه نعمتونو کې یو زمونږ دا ویښتان خوم دي. قدرمنو چې سړی گنجي شي نو مونږ وایو دا بوډا شو، خو داسې نه ده. زموږ خوراکونه او د ژوند انداز دونه بدل شوی دی چې سړی په ډکه ځوانۍ کې گنجي شي. هیر پلس انټرنیشنل په 2000 کې دا خدماتو آغاز کړی دی چې تیری زلفان دی واپس راشي. یو وخت داسې چې خلکو به ترکي ته تلل او بلبل زینو ته بتل. خو قدرمنو د دې قابل خلک په پېښور کې دي. هیر پلس انټرنیشنل هغه قابل او خلک دي چې د سلیر شو کارونه دا خدمت کوي. نن د دې په بلنه د دې سنټر ته هم رالو. دوی څه کوي، د دې انداز څه دی، د دې سکسس سټوري څه دي، د کومه هدف کامیابي ترلاسه کړې ده. نن به په هیر پلس انټرنیشنل کې دا قابلو ډاکټرانو او د دې سټاف سره کوو خبرې. موږ سره اوسئ. ډېره مننه سی او یاسر صاحب. زما ګیله تاسو نه دا ده چې د 2000 نه تاسو بسم الله وکړه. نن هم کوم پښتانه ګرځي چې خدای ټرانسپلانټ له چرته لاړ شو. دا دومره قابلیت او لیاقت مو پټ ولې ساتل؟ خلکو ته د شورونه ولې نه وي چې دا یو سنټر دی او کامیاب او دلته چې کوم تصاویر موږ د دنیا ته خل حالق خیران دي چیرې نه وي ګرامي خلک تکرار او غي تلې وخت واپس رال. نو دا ګیله زما پسې ده جی؟ نه بالکل جی تاسو ګیله پسې دا ډېر مخکې پکارو چې مونږ په سوشل میډیا باندې دی چې کوم دی مونږ شو کړی وي خپل چې کوم دا زموږ کار دی د هیر ټرانسپلانټ والا ټیک دی چې دا پکارو ډېر مخکې پکارو. بلا خلک داسې زین لاړ چې غیر مستند خلودي کار سره دغه تعلق نو لګیو. بلا خلک خراب شو د چا وخته بلا مسلې خلکو تراله. نو زه وایم چې نن یو ډېر ښه موقع ده قدرمنو چې دا چې کوم ځای کې زه ولاړم نو دا ډاکټران متا ته سٹارټ کی وای چې ستا ټرانسپلانټ کې دی شو کني شي دا سی بني چې بس ورسا اپریشن تھیټر ته. دلته خبر د نقدونه دي تاله یو ښه مشوره هر شړی نشي درکول. اول به مشورې دغه نه پس په خبرې هم دا سره ډاکټر صاحب چې د پیشنټ ته پکار چې کله زی یو سنټر ته زی ټرانسپلانټ د پاره چې دغه پروفایل مخکې ګوري چې هغه سره ډاکټر څوک دی، کوالیفاید دی کنه دی، دغه ریزلټ څنګه دي، هغه سانه ټایم نه کار کوي او دغه ایکسپیرینس سانه دی او هغه سانه کیسز کړی دي. ٹھیک ہے
هیر پلس تاسو څنګه شروع کړ یعنی په 2000 کې خدا چاته پتم نه و چې د ویښتو ټرانسپلانټ هم کې دي شي نو دا بسم الله مو څنګه وکړه دا زموږ یو سینیئر سرجن سویل شیخ مونږ هغې سره سٹارټ کړو بیا هغې دې ځای نه خپل سیټ اپ وایند اپ کو نو هغه ما بیا مخکې کنټینیو کو تاسو د فاونډر جی زه د فاونډر ما مونږ په 2000 کې دا سٹارټ کړو هیر پلس هیر ټرانسپلانټ جی اوس سره د په وخت کې څومره سټاف تاسو سره کار مونږ سره 18 سټاف دی جی او 3 ډاکټرز دی جی سلی رشکاله په اگست کې تاسو سالګرام مانځي لګي 16 اگست باندې به ان شاء الله مونږه سلیبریټ کوو زموږ انیورسری دا زموږ 24 ایئرز کمپلیټ کیږي ان شاء الله تاسو وینئ چې موږ دې ځکه سلیبریټیز دلته کې راغلي پای کې سینګرز دي ایکټرز دي او ډېر فیمس خلک دي چې راغلي خپل سرجریز کړي وګړي دي زنه ډېر سټیسفاید دي چې دا کوم تصاویر ښکاري دا سکرین خلک دي سکرین خلک چې دا په خپل ځان ډېر زیات خرچه کوي او دی به یقینا چې داسې یو ځای ته نه ځي چې هلته کې سرجري خراب شي او د هغې په ویښتو کې څه بګاړ راشي یقینا چې دا اعتماد تاسو ګټلی دی ستاسو همت جوړ دی ځکه د سکرین سټارز دلته کې راغلي د دې ځای نه ټرانسپلانټ یې کړي هم دا وجه راځي جی بالکل همدغه ریزن دی بالکل دا خلک خو داسې د شوبز والا خلک دي که نه په سکرین باندې راځي او دې دپاره د لوکس چې کوم دی هغه میټر کوي نو دې کوشش دا کوي چې داسې ځای نه موږ خپل ټرانسپلانټ وکړو چې هغه ځای کې د رزلټ هم ښه راشي او مطلب دې مخکې چې کوم دی هغه ښه ښکاره شي قدرمنو دا چاپیرچلی لږ وګورئ د دې هیر ټرانسپلانټ انټرنیشنل او بیا یو 2-3 مختصر خبرې دي یاسر صاحب سره کوم موږ سره اوسئ چې کرن خان ذیک افریدی انور خیال گلزار عالم اور پسې دا غټ غټ نمونه دي دا دوی چې رالل او بیا دوی اپریټ شو دوی فیډبیک سو هغې ډېر زیات خوشحاله دي جی هغې راځي دلته باقاعده وزټ کوي بلکې د هغې په ریفرنس باندې موږ ته ډېر زیات کلاینټس راغلي دي یو کس مطلب رزلټ ښه راشي نو هغه موږ کم از کم مور دین 20 کلاینټس راکوي نو همدغه ریزن دی چې زموږ رزلټس ښه دي نو خلک راځي خپل یا سر بھائی چارجز څومره دي ولس خو موږ نه اولنې تپوس دا کوي ریټ وایي چې ریټ څومره دی دا داسې وي چې ایریا باندې ډیپینډ کوي موږ ګورو چې سان ایریا خالي وي نارملي موږ 3000 نه والا 4000 پورې ګراف لګو بعض اوقات دی چې ډونر ښه وي نو موږ زیاته مو لګو موږ دې دپاره موږ یو فکس ریټ یې ښه دی 1,50,000 موږ چارج کوو د هیر ټرانسپلانټ دپاره جی بل یو خبره کوم چې قدرمنو تاسو د اسانۍ لپاره دا وایم چې دا چې کوم د ډونر لفظ استعمال کړه دا د دې ځای نه دي د ویښتوالي خاص ځای نه یوې د کوی خټه په کوی لګي هم ستا ویښته د مخصوص ځای نه والي او په هغه ځای لګي که چېرې ډونر کمزوري مثلا زما د اسټ پروګرام کمزوری دی نو تاسو به پیشنټ ته وایي چې یاره کېږي که نه کېږي دا داسې وي چې کله پیشنټ راشي او زموږ ډاکټر صاحب هغه ډونر ایگزامین کړي نو هغه ورته ووایي چې یاره ستا دا رزلټ به څنګه راځي ستا که ډونر ښه وي خو رزلټ به هم ښه راځي او چې ډونر کمزوري نو رزلټ به هم بیا کمزوري راځي یا بعض اوقات موږ ته داسې پیشنټ راشي چې هغې ډونر بالکل نه وي یا ډېر زیات کمزوري او هغه مطلب رزلټ ښه نه راځي موږ ته کلیرلی وي چې ورته مه کوه موږ یې ریفیوز کړو چې تاسو ټرانسپلانټ مه کوئ چونکې د بل چا ویښته خو نه لګي خپل ویښته لګي که نه دا راته وایي چې خفه کېږئ ما ستاسو ویښته ګیرې مبارک ته چې ګورم نو دا داسې تور دي که نه دی کې هم ستاسو د قلم استعمال بخښنه غواړم جی الله شکر دی اصل کې دا ویښته پرېوتل هم جینیټک وي که نه خانداني وي چې خاندان کې والد صاحب ویښته پرېوتي یا ترونو ماماګانو ویښته پرېوتي نو ځکه ستاسو ویښته مو غورځي الله شکر دی زما خاندان کې داسې مسله چاته نشته د ویښتو پرېوتو ډېر بختور یې ډېره مننه په کم وخت کې موږ ډېر تپوسونه وکړل ځکه چې ستاسو په ذهن کې به ډېر تپوسونه قدرمنو دلته چې اوس کوم ډاکټر امتیاز او د هغې کوم سټاف دی د هغې سره مې 2-3 خبرې کوو موږ سره اوسئ قدرمنو دا هیر پلس انټرنیشنل کې ډاکټر امتیاز صاحب موږ سره ولاړ امتیاز صاحب هیر پلس کې مو څومره موده وشو زما تقریبا 10 کاله دلته کوم شو جی سپیشلایزیشن نه بعد 10 کاله وشو تقریبا جی چې کوم پیشنټ راځي اولنی سوالات یې ذهن کې خو به ډېر تحفظات دي او جی اولنی سوال دا چې موږ سره ډاکټر څوک دی ټیک شو دویم سوال دا چې د دوران کې څه درد وغیرہ خو نشته لري جی دا ډېر زیات تاسو داخله کوي جی کوم پیشنټ چې راشي او بیخي ګنجي ډونر زم سره ني نو هغې دپاره بیا ستاسو دغه سي طریقې کار سي جی هغه مونږ کنسلټیشن کې پوهېږو جی چې یاره ستاسو ډونر ډېر زیات کمزور دی ډېر ویک دی مونږ سره اونلی سیف ډونر چې دغه بیک سایډ دی دې نه ستا دومره ایریا کېږي آیا که ستاسو خوښوي تاسو کولی شئ نو دغه عمره کېږي نه که دې نه کېږي نو بیا زموږ معذرت یې ورته چې پاسبل نه دی او ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې پیشنټ فلو زیاته ده دا ګنجاپن زیات دی او جی نن سبا چونکې دا خوراکونه ډېر زیات خراب شو جنکس فوډ شو نان ویجیټیبل خوراکونه شو دغه شو د وجې نه ډپریشن شو انزایټیز شو ډفرنټ بیماریانې شوې او ډفرنټ ټینشنونه شو د هغې د وجې نه نن سبا زموږ پېښور کې څه چې بلکې چار چاپېره ډېر زیات دغه پرابلم سیوا شوی دی قدرمنو زه به تاسو ته دا وایم چې زموږ د ژوند تېرولو انداز هم هغه شانې کم چې زموږ د مشرانو جنکس فوډ دي برګري دي
د کیمیکل ډک خوراکونه دي او ماشومان خو اوس غواړي د کور ولا خوري دي تیپو کوي نه ما بوزه برګر ولا او برګرو کې شي دا چې قدرمنو مارکوټ غونډه کې مثال درک بیماری زیات شو دا غیله قبله یو پیشنټ دی یو کس ته چې خپل ترانسپلانت کور غواړي ا دې د هیر پلس انټرنیشنل انتخاب ولیو کی هیر پلس انټرنیشنل کې یو کمپلیټ کمپټیټیو ډاکټرز دي ټیک شو جی چې هغه یو پاکستان سی پی ایس پی نه ریکګنایز دي ټیک شو جی داسې انټرنیشنلی ریکګنایز دي او فلی سکیل پیشنټ دي مطلب پلاستیک سرجنز دي ورکې ټیک شو هغه کار کوي بل زموږ سټاف چې دی هغه ویل کوالیفاید دی ټیک شو جی درېمه خبر دا چې دا زموږ د هیر پلس په د هیر ترانسپلانت کې په 16 اگست باندې خپل 24 سالګرام هم مناو جی نو موږ یو پاینیرز یو نو دغه هم یو دغه چې زموږ ټول نه زیات ایکسپیرینس دی په دې کې او د نه علاوه زموږ چارجز هم ډېر زیات مینیمل دي ایز کمپیر ټو اذر سټیز که تاسو وګورئ ګنجي نو هغه زموږ چارجز ډېر زیات مینیمل دي مطلب یو غریب کس هم هغه افورد کولی شي چې څومره نور ځینو کې دي نو هغه ډېر زیات کم دي یو جهان مننه ډاکټر امتیاز صاحب قدرمنو امتیاز صاحب موږ د اوټي نه رويستو د نداغي اپریشن جاری دي د مختلف اوټیز د غیر چاپیر چې کمی ورونه زو ته په پښتو کې تنبه وایم دا تنبه د اوټیز دي د کې دنه لګیا دي او د دې هغه سټاف لګیا چې کم کوالیفاید دي دا د یونیورسيټونو د میډیکل کالج نه فارغ هغه خلک دي قدرمنو چې دوی په دې کار باندې خپوهيږي د ماهر خلک دي امتیاز صاحب یو جهان مننه تاسو خپل اپریشن جاری ساتي ډېر خوشاله اوسئ جی قدرمنو په دې ځکه نور هم سټاف ته زما کوشش چې سره خبرو کوم یا په 13 ته دا هم وایم چې دلته یو څو مرګري هم راغلي چې هغه د هیر پلس انټرنیشنل لا ترانسپلانت کړي دی هغه دلته کې موجود دی هغه سره هم خوږې ترخی خبرې کو موږ سره اوسه هیر پلس انټرنیشنل د صرف نارینه نه بلکې زنانه هم راتلی شي دا غي د پاره د دوی زنانه سټاف دلته کې موجود دا خوراکه د تعلق هم د 400 نه دي او زم چې داشنغري بیا پکې کمالي څنګه تاسو السلام علیکم شکر د خیر دلته مسونه مو شو دلته زما تقریبا 13-14 سال شو زنانه راځي عام جی زنانا راضی او غي د پاره فل زنانا فیمیل سټاف موجود دي نو سړی خو زه گنجي شه دي زنانه د زنانو هم د هیر فال مسلې چې وختي غورځي جی ډیره زیاته د دې څه غټه وجه کې دي شي بس دغه چې د چا مطلب پهله څوک ان میریډ نو هغه هارمونز هغه بیا میریډ شي بچي شي هغه شي په وجه د بلډ ایچ بی کمی راشي نو د هیر فال بیا زیات شي نو د چا هدسي چې پی آر پی سره یا میډیسن سره کول شي چې سره نه نو بیا فیمیل سټاف ته فیمیل هیر ترانسپلانت کوي یو چې دا پی آر پی دا ذکر منګورو دا ډېر زیات انجکشن په دې سر کې لګي نو دا پی آر پی دا یو محفوظ طریقې علاج دی جی بالکل ځکه چې دا بالکل پیور خپل پلازما ویم دا غي بلډ نو خدا چې مطلب هغه ته پروتین ملو شي سکین ته د دې مثال هم د دې کنډیشنر پروتین نو ګروش هغه وخت خشي چې کوم زنانه دي هغه زیاتره کوم شکایت سره راځي د هیر ترانسپلانت لرازي کنه آیبرو چې کوم مسله هغه لرازي زیاتره سي هیر ترانسپلانت ډیر زیات او دا محفوظ دي جی بالکل محفوظ دي ماشاءالله اوس پورې الحمدلله صدا سه ساید افیکټ یا دا سه کیس مونږ ته نه دراغل د سکرین بلا یعنی د شو به سره تړل بلا خلکو د دې ځن خپل ترانسپلانت کړي دي واغې د تصویر هم په دې پروګرام کې چلیږي یقینا چې هیر پلس انټرنیشنل د خلکو اعتبار غټل دي قدرمنو اخیری پاړو ته ورزو موږ سره اوسه قدرمنو دا وخت ما سره سپورټمن شکیل بیناز ته دویم ترانسپلانت کړی دی حالانکه کماته یاسر بيدا نه ویل چې را دله هم د زلفانو پروګرام کړی دی ما بڑو داړو منل نه بهرحال دی وای چې ترانسپلانت کړی دی یقین مې نه راځي یو جرمن شکیل بيدا وخت ډیر خلک دا پروګرام ګوري خلک چې راشي اول خودل ته راځي نه یریږي چې را دا ډیر غټه اپریشن لکه د اپنډکس په شانته لکه د بایپاس په شانته ستاسو سه ایکسپیرینس وړل مو سره راغی چې تاسو د اپریشن لکه موده ډیر شوی دا نو چا د لړ در چې وای لاړ شته یاره زما و یاسر بای سره ډیر زیات خطالو کو روجوا او کویډو نو هغه کدای چلو شو چې یاسر تمارین کو کومل څنګه مریضان شته یاسر و چیرې لکم دي مې لري زه درځم نو ما ته وی چې روجا کې کمل او روجا کې نو بعد ما ته په فون ټیسټونه راوسه ما ټیسټونه وکړ او کور کې مې غږ نو کړې روجا په خلو ما نه ما ته درد نو ما ته څه محسوس کېد زما خ ټي ویم کتو او دا چې خوراک پکې مانه شو کول روجا وا پاسې دې پکې نشو بلکې موزمه پکې کړو ماسپخین موزمه کو زبدا وایم شکیل وای چې دا واحد اپریشن نه چې دې کې خوراک هم کا او فلم هم پکې کو وا ورسه پکې کتی شي او بس ماما باندې د خوراک پابندي او روجا وا او
نو خرو جمع خمزیدار مریض څومره دي چې تاسو خو ماشاءالله اړو زما په خیال چې درې سبا باندې خو زما په خیال را لماته واش کو او لس ورځې هغه دغه چې هغه دی لاس په لګ ورته دغه کې لس ورځې پس بیا دی ویل چې خمزیدار داسې مګه بس ما خم چې دی ما ته سویل ما هغه فالو کول کله هغه زه دا ما چې هغه ته دی چې سوي چې هغه کې ریزلټ ډیر زیات خرازي او که ځان نه پکې خبرې کې نو بیا مسله خرابېږي ډېره مهرباني شکیل بھائی تاسو یو څو خبرونه به یقینا چې کم کتون کې د وغي غواړي چې تل زلفان نه را واپس شي نو قدرمنو اس تکلیف پکې نشته او بار بار پکې د یو خبره تکرار وشو چې غیر چاپیر چې کم کمپټیټرز لګیا دي ناغي فیس او چارج زیات دي خو دلته ډېر کم دي سترګې پلار یو جی ضرور راشي یو جان منو شکیل ډېره مهرباني دا کم قانون دے دا سنگ چل دے خور زما دا واقع دبل دے قدرمنو دا محمد ګل خلیل دی د وی ټی خیبر نامي ګرامي پروډوسر پاتې زمونږ ډیر خو کولیګ او نن چې هیر پلس انټرنیشنل تراله دی مولګه ډیر خرابانه مولګه ده ځکه چې چرته د خیبر سره تړلې خلک وي یقینا چې خیبر زمون دویم کور دی نن چې مو تاریخ لګیو دا ټول کریډټ خیبر ټي وي ته ځي خیبر نیوز ته ځي نو ګل صاحب الله دې رجاوما خدای ټول مر ژوندې ساته قدرمنو سندرغاړي هم دی خو پروډوسر هم دی او نن موږ راغې دم د هیر پلس انټرنیشنل استفاده کړې ده څنګه تاسو ته ډیر موږ د پس پوره دی زړېږي نه تاسو چللی بزان دا ګور چې څنګه ته داسې زم نوم چې څنګه تاسو یې الحمدلله زه به خبره کوم دا شو بیز بعضې خلک د یو پروفیشنل په دغه باندې کوي خو که یو سړی د زړه نه کوي او د شوق نه کوي نو به چېرته نه زړېږي لکه ځان غوندې وګوره جذبه پکار کله دی دا ټرانسپلانټ وکړو ټرانسپلانټ خو ما الحمدلله دا یاسر زه د ډېر وخت نه پیژنم د غریب ډېر منډې تړې والي دي ډېر خوارۍ یې کړي دي او ډېر مطلب چې دا ټرانسپلانټ دغه ادارې کولی شوې خو کله چې زموږ کولیګس موږ وکته او چې کوم چا کړي دي هغه کامیاب دي نو ما خپل ځاني هم دا دغه کو چې زه راغم د سره کېناستم نو ما ته چې یاره خو ډېر خوشحاله شوم چې ته راغې ما ته کېناستې نو الحمدلله چې ما کله ټرانسپورټ کو نو زه خپل هم ګبرېدم چې دا به چاړه رالي دا به کټ کوي دا به ویني زموږ ډېر ملګري دي چې هغه یې په چاړه باندې دا وروستو چا کټ کړې ده باقي دا کټ نه خي پکې او یس نو ما ویل دا سملاستلو پاسېدل هغه ماته زما د پلار هم توبه چې زه نه کوم ما وی زم نه کوم و چې زه راغم د ماته نه دا شی بني الحمدلله 11-12 غنټې په سیټ باندې ناسته او خو لنچ منجم درکې خو پروګرام هر شي ټریټمنټ دل درکې خو الحمدلله ما چوکته ماته پټه تکلیف نه ملو شوی او زما ویخته بالکل نو او چې چرته پروګرام نه میوزیک مرګري یاران دوستان غب شک وینم ولکه گنجي ته आवाज کوي کنه ماشاءالله چې کله بیا وخت راغوي لکه گنجي او ختم شو خو د ماشاءالله زلف راغی نو بهرحال یو جهان تاسو مننه تاسو را مال دومره عزت راکو عزتدار خلک او استاد کیمرامین ماشاءالله الحمدلله ډیر نر سړی دی طارق صاحب جی ډیر زبردست سړی دی په دې وجه زه پتا سو نن ډیر خوشاله شوم چې تاسو مولوی دی په ما باندې ګرانی او ما باندې تاسو په ټوله دنیا ګرانی نو یو جهان مننه خصوصا د یاسر بی او زه نورو مرګرو ته وایم چې کلم تاسو ټرانسپلانټ کوي نو ډومبه ښه اداره ګورئ مخلص خلک ګوري کم خرچ نو هیر پلس is the best څنګه جی تاسو خیر دی چې ټیک ټاک تاسو ښه الله خوشاله کده دې خیال څنګه راغی چې مرمنه د وخت پکې لګي اکثر خو مونږ ګور چې گنجي شي خلک بس د گنجي شنو وی دي بس یاره رشته چا نه راکوله یوسف جان صاحب بس دې یاسر صاحب مهرباني ده بس تقریبا 10 سال شو چې دا مطلب بیبي بدولې ګلو ناغي بوي چې نه نو ته دا خو پیسې خو زه خلاص په مزدوري کوم زما سره پکې سوې بس دا چې تقریبا د سره عمر ډېر کم شي ګوره دا وخته چولېږي فرق راځي ډېر استاد وخته دومره مطلب بالکل گنجي ها جی بيخي گنجه او ماشاءالله ډېر ښه رزلټ راکړه ماته خو دا 10 سال پهلا خبره درګه اوس مسله خو نشته نه جی نه هیڅ پرابلم نشته
اوس دا خبره وګورئ داسې وکړه خو دا رښتیا خبره رښتیا به الله نه ورکوي یا لږ ګنجی دی ټیک ده خبره ته وکړم چې دلته کمال 10 کسان راغلي دي چې هغوی د دې نه دومره زیات ډپریشن ته تللي دي چې هغوی انټي سایکاټریک میډیکیشن د دماغو ډاکټرانو ته رسېدلي دي مضبوط دوی خوري مزغو دوايي خوري چې ډپریشن ته تللي دي ورکي هغوی رښتینې کېږي اکثر یو کس مله راغلی هغه ویل چې یاره زه د رور نه کریزو ته ناست یم یو جنرال په سر کې دا ګنجی دی وایي دې د وجې نه ما 15 کاله خپل د سایکاټریسټ نه علاج وکړو نو دا خبره خو سویږي اوس په خلک وختم چیک کوي بهرحال قدرمنو دا ډاکټر صاحب چې کوم خبرو کړو دا دي خپل ذاتی مشاهده ته دم داسې تاسو نو بس زموږ خدا څخه دغه نو خو ډاکټر صاحب سره چې کله د پلازا کې ملو شو نو هغه مونږ ته دوی چې را تاسو وخت څنګه لکه زما وخت ډیر زیات کم سرجي خو چې وخت را ان شاء الله دا ولګول نو ما بیا نور کلینډ مول راوست او ډیر خمدیدار زما دغه لګولي روزګار کار د لیفت اپریټر ام جی سټی ټاور کې دابل مرګ چې کوم مسله دا هم لیفت اپریټر دی څنګه باچا شکر دې سر تاسو خیر الله یې سره مرګ خو ګیلو کړ ਵਿਚارشته نه راکورستا سو پوزیشن نه سر ما یو مرګ یو سر نو ډاکټر صاحب لراغلی او کنه جی نو هغه وخت لګولی خو شپږ میاشتې غیب چې شپږ میاشتې پس هغه رالو سر چې مولیدلو هغه وخت رااله نو زمام دا شوق رالو چیرې د وخترال راشه تم ورشه زه به ډاکټر ناصر لرالم نو چې وخت مو لګولو به دا ریزلټ تستا مخامخ او جی ډېره مهرباني حالم خوشاله ساته دا الله پاک د کم نعمت پسړې شکر ادا کوي فبای علی ربکما تکذبان الله پاک مصور دی او په دې کائنات کې د ټول حسین خلقت د انسانانو دی او د دې اسنه مل بدل نشتا دنیا د کم مدونه جوړه ده څومره ایجادات کیږي او وخت خو دې څوک جوړ کی نشي جوړول قدرمنو بهرحال دا چې کم وختان د الله پاک نعمت ته او د دې علاج کیږي کله چا وخت کمی کمزوري گنجي نو مشورې دې ضرور راشي که ترانسپلانت دې نه کوي بهشکه دې نه کوي خو مشورې ضرور راشي ډېر مننه ډاکټر امتیاز صاحب یو جهان مننه